مات تخاون موړ کا صحیح په صحیح طریقې موړ کا دغه خپل طریقې دي هغه دې موړ کو الله کتانه بار دا وسو دا وسو خاون په خور په خپل غیرو منډما نن سبا هغه مخلوق ته کنه مور نشي په دې کونه باندې هر څو ورو باندې چې اور به غیرت انسان هغه به غیرت ای کنه دا دې خبرې دې بیا اوقات ته لګ موړ کا ته سوچ په سم موړ شه ولې می دا خبرې دي صحیح مې ته ویل کنه نشته نن سبا سو کو مړه پرېږ د ما تو یا سره ویلکم دی بخت الله خو دې عزت وکړه بخت غره د ګلونو کار نه دی روکي بخت اخترا بخت د ګلونو کار نه دی بخت دا گیم را لوګټ روکیو خو دې عزت وکړه برو اختر راز مامان الله سے تاسو غپ لګي رو د جنہ کو زړه ترسکونی غپ دی لګوي موډ ویلکم دی ام ډي کریم ویلکم دی دا قشنت زمری راولي ام ډي کریم ویلکم برو په دې جنې خو له پنشمنټو کې نه ته مات تخاون موړ کا صحیح په صحیح طریقې موړ کا دغه خپل طریقې دي هغه دې موړ کو الله کتانه بار دا وسو دا خاون په خور په خپل غیرو منډما بے غیرت دی خاون نه دی بے غیرت دی خاون دا سوې دا جنې خو کنځي دا درې کسان دي ګلان ورګرو درې کسان رحمان یو ګول خوراته ولې کنه قسم خو ما چې ظالمان یو درې کسان درې ګول ولې جو کر خدای دې خوشاله ک جو الا ورګرو دوه کسان دوه ګول نورو مستر ویلکم دې جوګر الا پولو دوه کسان دوه ګول نور سلیمانه ګول مراد ویلکم دې سلیمانه ګول خدایا پاک نه اوس د ګل نه راته سم ازمرې اساس په دقه سلیمانه مننه پاسه پنشمنټ